أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناوړم الله پاک تعالی راټلی شوی شیطان نه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پورا رحم لرونکی دی. القارعة د زړونو ټکوونکی یعنی قیامت. وما أدراك ما القارعة او ته څه پوهیږې چې د زړونو ټکوونکی څه شی دی؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دی به زړونه ټکوي په هغې ورځې کې چې خلک به خواره کړی شوي و پتنګانو په شان شي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او غرونه به ډانډس کړی شویو رنګینو وړیو په شان شي. فأما من ثقلت موازينه یعنی په هغه ورځ چې د هر چا تله درنه شوه فهو في عيشة راضية نو دی به په ډېر ښه ژوند کې وي. وأما من خفت موازينه او پاتې شو هغه کسان چې د هغوی تله سپکه شي فأمه هاوية نو د ده استوګنه به هاویه کې وي. وما أدراك ما هي او ته څه پوهیږې چې دغه هاویه څه شی دی؟ نار حامية دغه ډېر ګرم اور دی. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.